منم چې زه غلام یم، خو اوس که زه سوال ته راشم دلته د بر پښتونخوا د لر پښتونخوا، تا وویل چې ته غلام یې، تا غلامي منلې ده، په غلامي کې ژوند کوې. دلته خو سوال دا هم پیدا کیږي چې زه په یو خواته ماته ورور وایې، زه په پښتونخوا کې غلام نه یم، غلام ابن غلام یم. نو آیا تا سره په دې غلامي کې ما دومره مرسته وکړه شاکیب صاحب چې په دې غلامي کې ته چې کله د روس په انقلاب کې راغلې، ما په دې غلامي کې تا ته ځای هم درکړ، د ستا سره مې د ازادۍ جګړه هم وکړه. نن تر نن پورې د اوس چې کومه امریکا یا نیټو راغلې وه، په دې غلامي کې ما ستا سره بلا مرستې وکړې. تا چې یو شهید ورته وایې ورکړه، ما 15 ورکړل. تا چې 10 فدایان وښایې، ما 10 ورکړل. زه خو غلام یم، د غلامۍ په غلامي کې مې دننه د ستا سره دومره مرستې وکړې. اوس ته راته وښیه شاکیب صاحب چې دا ته ځان آزاد ګڼې، د ځان په معنا غیرتمن ګڼې، د ځان په معنا امپایر امپراتور ګڼې، تا ما سره په دې غلامي کې کومه ښېګړه کړې ده؟ دوهم دا چې ته ماته وایې چې ته غلام یې، زه دلته ښوونځی لرم، زه دلته لیسا لرم، زه دلته پانتون لرم، زه دلته شفاخانه لرم. ته راځې زما په پانتون کې ښوونځی وایې، سبق وایې، ته راځې زما په اسپتال کې په شفاخانه کې علاج کوې، ته راځې زما په خاوره کې زما سره ژوند خوښوې. آیا زه خو غلام یم په دې خاوره کې؟ ته چې د بر وطن نه 40 کاله راغلی یې په دې غلامه خاوره کې، تا ما سره څه ژوند کوو؟ ته زما د شفاخانه له څله راځې، ته آزاد یې، تا څه کړي دي خپل وطن ته؟ ته آیا په خپل وطن کې شفاخانه لرې؟ ته آیا په خپل وطن کې ښوونځی لیسا لرې؟ زما ښوونځي لیسا ته څه غلام ابن غلام په ښوونځي کې سبق هم وایې، په شفاخانه کې علاج هم کوې، او د دې خاورو خلک درځي د ستا په ازادۍ کې ستا سره برخه اخلي. په دې 15 کاله کې چې زه شاه شجاع د رنجیت سینګ جولۍ ته ورغورځولی یم، هغې نه وروسته د ستا په هر ازادي کې ځکه د کلکاني خبره درته وکم، د کلکاني چې د ځان ته امپایر وای، هغه حکومت ما چاپا کو، ته مې په تخت کېنولې، زه غلام درغلم. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي چې زه خو غلام یم، تا سره په هر جنگ کې په هر محاذ کې زه ولاړ یم، او په تا نه مې ډېره وینه توی کړي، په تا نه مې په تا ډېر غیرت کړی، زه غلام هم یم، او ته ځان ته د آزاد خطاب کوې. ته نه ښوونځی لرې، نه لیسا لرې، نه پانتون لرې، او ته زما په خاوره کې ژوند کول خوښوې او په خپله خاوره کې نه خوښوې. زه 40 میلیونه نه یم درغلی چې تا په خاوره کې اوسې، ته 40 میلیونه راغله زما په خاوره کې 40 کاله اوسېږې او ما ته د غلام خطاب کوې. مننه. ګوره مشره صدقه د شه مخکې مې درته وویلې چې بحث مو ډېر ښکلی دی، 2 پوښتنې مې مطرح کړې، ولې زه پوهېږم چې احساسات یو وخت ډېرېږي، نو داسې مه کوئ چې دغه تکرار لکه د شفاخانو خبره 15-16 ځلې وشوه، دا خلک ستړي کوي. بحث مو تر کوم ځایه چې تکراري نه وي زه اورم، ولې تکراري کېږي دې نه، ځکه بیا خلک ستړي کېږي. اولنۍ خبره مو وکړه چې زه دا منم چې زه غلام ابن غلام یم. بیا مو وروسته د هغې نه وویلې چې ما ځای درکړه او د ما شفاخانو ته راغلی او د ما مکتب ته راغلی او چې فلانو چې بستان. ګوره مشره، کوم څوک چې عقل ولري، سواد نه ښایم، یوازې چې عقل ولري، دغه کومه خبره چې ته کوې دا خبره نه کوي. دا داسې دی لکه ته چې غلام اوسې په یو کور کې، ته یو کور کې اشپز اوسې، ته په یو کور کې ساپیکار اوسې، او هغه سړی تا ته چې دی وظیفه یې درکړې چې ته راشه د ما کور کې صافیکاري وکړه، پاککاري وکړه، دیوالونه مې پاک کړه، کوټه مې جارو کړه، کاسې مې ومینځه. اوس ته هغې کور ته لاړې د صافیکارۍ دپاره، او تا بیا ما ته زنګ وهلی دی چې شکیبه راشه چې په دې کور کې زه نوکر یم، نن په دې کور کې تا ته مېلمستیا درکوم، روش درته پخوم. ولې خانۍ خاله ده چې ته یو کور ته صافیکارۍ دپاره ځې، مزدورۍ دپاره ځې، او ته په هغې کور کې میلې نیسي، نو ته چې هر چاته ووایې چې زه ګدایګر یم، یو کور کې ساپیکار یم، مزدور یم، نوکر یم، چپړاسي یم، او ما په هغې کور کې ملګرو ته میلې کړي، ما په هغې کور کې ملګرو ته روش پخ کړی، نو هغه خلک تا ته وایي چې لالا یا دې نسوار سرته ختلي یا دې تابلیتکه وهلی، ځکه دا امکان نه لري په کوم کور کې چې ته چپړاسي یې، په کوم کور کې چې ته نوکر یې، په هغې کور کې تا ته چا صلاحیت درکړه چې ته خلکو ته میلې ونیسې. بس لالا ما مخکې تا ته ویلې چې زه هغه خلکو سره بحث کوم چې هیلوزینیټډ بحث ونه کړي. یو طرف نه ته وایي چې زه غلام ابن غلام یم، تا ته مې چې دی شفاخانه درکړه، تا ته مې مکتبونه درکړه، تا سره مې شهیدان و، روسیې ته مې ماته ورکړه،
پنجاب ته ماته نشي ورکوی. د پنجاب د غلام ابن غلام ابن غلام غلامي مني ما سره مرسته کوي چې روسیې ته ماته د ورکم په کومې دنیا کې اوسې لاله؟ دا څه ډول شنه مرچک دی چې تا د پنجاب خوړلی چې لایک سړی حیران شي که نه، ته خو مشر یې که نه. یعنې ته فکر وکړه چې پنجاب ته غلامي مني او بیا روسیې ته ماته ورکوي. وروره دا تاسو کې څه شی شوی؟ په کوم خوب کې چې دی ویده یې؟ دا خو څوک نه مني که نه. دغلته چې خلک ناست دي دوی خو بوس نه خوري. که تا کې دومره غیرت دی چې ما ته شفاخانې راکوې، ما ته مکتب راکوې، ما سره روسیه ماتوي، خو بابوجي چپه که. پس هغه مونږ په دري کې ملګرو سره ټوکې کوو چې او جوان تو چی ترتیب کردی باز د عدت برات سخت میشه. نو خیر ده که د غلامۍ اړوند بحث کوي داسې یو بحث وکړه چې هغه د خیبر پښتونخوا ځوانان هم چې دی ونه ژاړي چې یاره دا څه وایي، یو څه ووایه چې منطقي. پس د تا اجازه راکړه زه مې خپل جواب پوره کړم. پس د تا دا خبره په دې نه ارزي چې زه جواب کړم. ما هم دومره درته سمپل وی چې دا ته چې ما ته وایي چې شفاخانې او مکتب دا یو تخیلي خبرې دي، ځکه ته خپله غلام وي د پنجاب. که ما ته راکړي می پنجاب به په زور راکړي، تا ته به یې امر کړی چې ورته پوخ که، دیګ ورته وکړه. تا خو جینګه خوله نیولې وه، ته خو غلام شی. که زه دننه شوی یم پاکستان ته، د پنجاب په امر دننه شوی یم، د آیسای په امر دننه شوی یم. ته خو به دلته اوس ما ته ډېرې ډوزې کوې، خو چې تر څو د پنجاب اسکر ما ته چې دی اجازه رانه کړي زه پنجاب ته نشم دننه کېدی، ما ته ویزه ته نه راکوي. او سرحد نه چې زه تېرېږم ته د ما سر ته نه یې ولاړ د کاسې سره چې روش راته پوخ کړي. پنجابي درویش ته یم، درته یې ویلې چې غلام ابن غلام ابن غلامه شکیب راغلی روش ورته پوخ که، تا په مړي سترګو راته پوخ کړی. ځکه په ما څوک د هغې احسان کوي هغه خواجه دی، خواجه غار په ما احسان کوي. او د مونږ د کورنیو چارو په وزیر احسان هم کړی، ټویټ کې لیکلیم دي چې د یاده دې وته چې په جنګونو کې مونږ تا سره مرسته کوله. دا د پنجابي احسان په ما دی. ته نوکر وې، تا خپل اشپزي کړې، روش مې وهلی، د پنجابي په زور مې وهلی، او کور د پنجابي آباد چې په هغې وختونو کې راته کړی. د خیبر پښتونخوا پښتانه دې په عمر کې په ما دا احسان نه کوي چې ما ته مکتب راکړی او کور یې راکړی او کلی راکړی. ځکه که پنجابي نه وای غوښتي تاسو به ما ته کور راکړی او تاسو خپل کور نشئ ساتی. پس دا یو حقیقت دی، تریخ دی، اما په دې ته هم پوهېږې زه هم پوهېږم چې دا د آیسای پلانو هغه که ما ته سلا راکوله د دې د خاطره چې په افغانستان کې جګړه وګټم چون ځان یې ژغوره. اما ته خو غلام وي، ته ځان ته دا داسې دی لکه 4-5 ماران چې روان په منځ کې یو چینجی راشي، بیا دا چینجی پوښتنه وکړي چې ما مارا کجا میرې؟ لالا ته به ځان په مارانو کې نه وهي. دا د ما او د پنجاب خبره ده، ځکه ما او هغه سره سیال یو. دومه خبره تا ویلې چې زه دننه په پاکستان کې زه خو غلام یم، غلام ابن غلام ابن غلام یم او په ویاړ دې ومنله. خو زه په پاکستان کې مکتب لرم، زه په پاکستان کې شفاخانې لرم، د ما په پاکستان کې دا، د ما په پاکستان کې هغه. ورور مې په کوم شیانو باندې چې ته ویاړ کوې هغه شیان موږ نه غواړو، ځکه ته ټپوس یې، زه باز یم. ټپوس چې کله په پنجرې کې اچي هغې ته دانې مچي، هغې ته چې دی خوراک هم ورکوي، هغه ته چې دی اوبه هم په وخت ورکوي، او هغه ته په پنجرې کې یوه کوډل هم جوړوي. ټپوس پکې خوشحاله وي. ټپوس ته چې